د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي چې لومړی ایران په امریکا د حملې پلان درلوده. نوموړي د مارچ په 3 خبريالانو ته ویل چې که د ایران پر ضد یې عملیات نه وي پیل کړي نو اټومي جنگ به ترې جوړ شوی وي او زیاتره ملکونو ته به نقصان رسیدلی وي. تاسو ولیدل چې موږ له ایرانیانو سره مذاکرات کول او دا زما سوچ و چې هغوی به لومړی پر موږ حمله وکړي، خو که موږ داسې نه وی کړی نو ایران به لومړی حمله کړې وي. زما په دې پوره یقین و. د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي دي چې امریکا او اسرائیل او ایران د یو بل پر ضد بریدونو ته دوام ورکړی دی. نن یعنی د مارچ په 4 هم په تهران کې بریدونه شوي دي. د تهران اوسیدونکي وایي چې د امریکا او اسرائیلو د بریدونو په ترڅ کې چارواکو خلکو ته د وتلو ویلي وو، خو اوس هم هغه خلک چې په تهران کې دي ویل کېږي چې د بریدونو د اندېښنو له وجې په کورونو کې بند پاتې دي. د ایران بهرنیو چارو وزارت اروپایي هیوادونو ته خبرداري ورکړې ده چې له امریکا او اسرائیل سره په شخړه کې شاملېدل به د ایران ضد جنگ وي. دا به د جنگ اعلان وي. د ایران پر وړاندې هر ډول عمل به د یرغل کوونکو سره د همکارۍ په توګه ګڼل کیږي. دا به د ایران پر وړاندې د جګړې اعلان وګڼل شي. دغسې تهران هم په خلیجي هیوادونو کې د امریکا په ځایونو او په اسرائیل بریدونو ته دوام ورکړی دی. د مارچ په 3 د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې د امریکا په کونسلګرۍ او په فجرا ښار کې د تیلو په یو ځای برید وشو. رایټرز خبري اژانس بیا ویلي چې د اسرائیلو د بیلابیلو سیمو د پاسه توغندي لیدل شوي او په تل ابیب کې د بریدونو په نتیجه کې ودانۍ او موټرو ته زیان رسیدلی دی. د نورو سیمو په ګډون په بیت المقدس کې هم د مارچ په 4 خلکو ته د محتاط اوسېدو خبرداري ورکړل شوې ده.